لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طالبانو شیخ الشهداء شهید رحم الله حقانی صاحب هغه یو داسې انسان تیر شوی طالبانو چې د په کارو موږ غبطه کېدله. یو چا ماته ماښام وویله ولدی وایي چې دا عرض د ویل دي چې دا فی سبیل الله دا خاص پر مجاهد دی. نو ته دا کیسه ګرده واورې ما بله ورځ د اجمال خبرې ته کړي په ټول به م پوه کړم. په تبلیغیانو کې بعضې داسې انسانان پیدا سوي وه چې هغو دغه ناروا خبرې کړي وې چې په قرآن کې هر ځای جهاد راسي دا جهاد بالسیف نه دی، دا جهاد بالدعوت دی. دا شیخ الاسلام په اسلام او مارا زندگی دوم ټوک 216 کې لیکلې دا کیسه. وایي ما خطونه ورسره واستول، دوی ویله ول کفر و ګډ مملکتو ته موږ پرېږدو چې تبلیغ وکړي، موږ ور پرېږدو نه بیا جهاد بالسیف. دا غلطه ده. جاهدو فی سبیل الله باموالهم و انفسهم دا آیاتونه چې راځي دا مطلق حقیقت دی په جهاد بالسیف کې. دا په توره جهاد غواړي. اصلي دغه دی د جهاد ترجمه چې په تبلیغ کې خامخا کرینه غواړي، یعنې مجازي معنی ده. څوک یې د مجازي معنی هلته ما چې د شهید شیخ رحم الله حقانی صاحب خبر اورېدلې د هغه دلته ده چې تبلیغ والا دا وایي دا غلط دی، او داسې نه وایي. دا بعضو فهمولي چې هر ځای فی سبیل الله راشي دا یوازې مجاهد ته وایي. خو ته چې دا مشکات خو ویل دي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله، دا خپله وایي. په حدیث کې راځي که چا حج وکړي عیش ته ووتی فهو فی سبیل الله، که چا صدقه نفقه وکړل په مسجد کې ورکړل فی سبیل الله. دا ګرده وایي دا به نو هم یو څوک نه وایي. طالبانو ما چې مې د دغه دپاره وویل اوس نو جهاد په اعتبار د قراینو دا د په بله معنا هم راځي. لو جاهد فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین. ټول تفاسیر وګورئ. که چا جهاد په موږ کې وکړي دلته مطلق هغه کراولا سو د بدعاتو مقابله یې وکړم جهاد ورته وایي. که ډېر عبادت و طاعت و بندګي وکړم جهاد ورته وایي. که چا سبقان په صحیح طریقه زده کړم ورته وایي. دا بل دا د قرآن سورت فرقان 52 آیات یې ورنسئ پلې په تور وګورئ. ابن کثیر د دنیا تفاسیر سره وګورئ. الله وایي جانان ته فلا تطع اطاعت مه کوه الکافرین د کافرانو. دوی به خواهشتونه درلوده زموږ بوتان ته بد مه وایه موږ به ستا عبادت وکړو. دا ډېر او الله ورته ویل وجاهد جهاد وکړه هم د دوی سره بیه په دا تبلیغ د قرآن جهادا کبیره. دا په تورو دی ټولې وګورئ. سورت فرقان دی جهاد ګه سره نازل سوی نه دی. جهاد شته نه 14 کاله پر نبي علیه السلام تبلیغ په مکه مکرمه کې دا اوله مرحله وه په سر کې ما درته ویلې. ګرانو محترمینو دغه ماشتې چې خطا زګور هلته هم جهاد راغی د جهاد په معنا نه دی. هغه د دغه جهاد نه دی چې دا موږ ته چې بالسیف وایي. دلته چې هم جهاد راغی د جهاد بالسیف معنا نه ده. خو دا په اعتبار د قراینو وفهمېدل چې صورت مکې دی دا په داسې ټیم کې و چې جهاد نه و دا قرینه ده. او نور چې په قرآن کې هر ځای ذکر شي که تبلیغ والا دغه ترجمه کوي په دې کې سخت خطا وه. دا په اولو شپو کې لا بس د پاکستان علما طالبانو هغه شیخ الاسلام دستې پر خوله باندې بس بالښت ورکښېښوي خولې وربندې کړلې هغه یې جنې وایستې. هغه داسې غلط خلک موږ هم نه وایو. موږ وایو ګرده ډله په داسې غلط سړي مه توروئ، ګرده ډله په داسې غلط. دا خو یې بله خبره طالبانو موږ دا ټولو علماو ته دا وایي خپل شاګردانو ته مو ویل دي چې د عالم ته د ټولو علماو به قدر کوئ. یو عالم ته به د استاذ په وجه باندې بد نه وایست. دویمه خبره دا ده موږ ټولو خلکو ته دا وایو شرط بل طالبان دې په دغه کې فکر وایي د خپل استاذ سره فکر وایي دا زما استاذ خبرې کوي د پوهې څونه د تقوا څونه دا خو د پوښتنه وکړي او د کومو علماو سره موافق دي کوم علما د سره موافق. زموږ خلک داسې سوي دي طالب په نامه د زموږ زوی طالب خو دغه ته وایي چې سړی په مسلو په شانو سر خلاص کړي کتابونه وګوري د مذهب کتابونه و شان وګوري. نو خو ته ورسه دغه د مختار ته ورسه طالب ورسره ګوره ستا د استاذ خبرې پر د مختار کې ستا ته راسه دا ورسره وګوره. او بل چاته وابي وایه وابي ته په دغه پیژنې هم نه وابي مطلق فقه نه مني
او دی راولاړېږي سهار تر مازدیګره پورې حوالې ردي مختارو بدایي و صنایع ته زه ځان نه شیم نور هغه ودې ته ورکوي ته ورته دا وابي دی وابي مطلق فکر نه مني ته وابي پېژنې نه دا خو یوه خبره دومه خبره زه دا وایم اول د ټول عمر دپاره عالم باید په دوه ځایه کې اختلاف وکړي ورنسه معاند باید ملا نشي یا به یې دلایل قوي نیولي وي یا سر په خلاص یا به جاهل وي چې جهالت ځینې وغورځویه هم باید خپل خبره پرېږدي او که د ده تر قوي دلایلو بل دلایل قوي سي هم باید یې پرېږدي سړی و د علماو تعدادونو ته وګوري طالبانو سبحان الله موږ شرمېږو په دې حقانیت دوی بد وایي دا تش چیرې واسېدله هسې څوک هم نشته چې تاسې پر استادانو کې حقانیت هسې سند نه رسېږي د زموږ زامنو دا خو هر یو زما هم دا یو سند حقانیت ته رسېږي د شیخ حجم الله حکیم صاحب سره ما سبق ویلي هغه پر مولانا فرید صاحب دی فارغه شوی ګوره دا خواته لکن خو نور سند زموږ د هغه نصیرالدین غرغشتوي صاحب ته رسېږي هغه دلته نه دی نو خو دوی دغه ځای ته دغه ته پام نه کوي دا ګرد راولاړېږي بس اساسه سودا سید او طالب ته خو ملا سړی ته ولې راولاړېږي د استاد غلط ګیرې او د بل چا مقابلې په کوي ولې چاته څه وایه نو خو ته داسې وکړه د خپل استاد یې پله پر یو چارج ګرځي د چا په کول کړي د زوی مړي زوی په چا پسې دی ګرده ته پرودا چې درته راقصې دي ایله ایله خبرې ته کوي شرکیات درته وایي بدعات درته وایي دا ګرده سړی باید ښه عالم وپېژني ښه خلک وپېژني تکړه خلک وپېژني زموږ له بس داسې دي نو دا شکایت کوو د علماو څخه موږ خو داسې طالبانو دا ګپه نه درته کوم اوس زموږ وخت تېر شوی دی موږ ما طالبانو ما 15 کاله یا 14 کاله د درس کېږي په 80 کاله څوک دونه مطالعه نشي کولی لکه زه دا ګپه نه درته کوم دا په 80 هم نشي کولی وجه څه شي ده یو خو زه په دغسې په حافظه کې چې زه زورور و مشتل وم دا وجه ده بله وجه دا ده ما ټول عمر به زما سره دا لیپتا وه چې دا لیپتا وه د هره مسله موږ په تحقیق لیکل چې زما نه وایي زده خو شاګردان موږ ته کښېنولي وو د هغسې مې زده کړی ته دا ځای ته پام وکړې نو خو ټول عمر به زما سره دا لیپتا یوازې دا چې کریم جان اکا په مدرسه کې چې موږ مسلې ویستې ته به اکثره اختلافي چې په اجزاو د حسابلي وایي 15,000 مسلې موږ ویستې 15,000 د هغسې په غټ حساب نو خو به ستا رساله موږ پر یوې کړې وه 2 رسالې هم پر یوې کړې چې هغه په 50 سپتاوي هم موږ پر یوه کړې وه لیکن چې دا د اخیستې موږ 15,000 مسلې دا یو ځای ویستې بیا دغه ماشه وه چې موږ کتابونه پیاد کړي جوړ کړي مې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم د شیخ الاسلام یا د یو چا خبره ووینو موږ په دې پوه سو موږ دې بدستي جنې اورو یو خو نو دا کشرانې هغه خو نو شاید موږ پر څه غوښتلي باندې په دغه باندې موږ وایي د ده خبر باندې څه خندا راشي ټولو والا طالبان ته ګور ته داسې وایي چې څوک طالب ستاسې سره ملګری شي هغه ته سره دا وایي بد خو مطلق د چا پر استاد مه وایي دا طریقه د دعوت هم نه ده موږ دوی ته وایي د الله پر روی تش ته وایي د خدای روی ته وګورئ قسم په الله چې د سرفراز خان صفدر صاحب خبره په سل کې سل سره رښتیا ده چې تر خیر قرون را لاندې تر دیوبندیانو هېڅوک لا په قرآن په حدیث ولا که پوهېدلي هېڅوک لا تر خیر قرون را لاندې تاسو د دیوبندیانو زنجیر ته لاس واچوئ داسې د غټو علماو کتابونه وګورئ لکه شیخ الهند خلیل احمد سرانپوري او دغه رقم مولانا رشید احمد گنگوي شانورشاه کشمیري مولانا مشفیع صاحب حکیم المت اشرف علي تانوي ورته ګورئ سید سلیمان دمي سید هغه بل راسیر سو دغه ته چې وګورئ زموږ له طالبانو په بر صغیر کې بیا داسې محدث په عمر ولا که پیدا شي لکه دغه حسن جان مولوي صاحب هغه دغه رقم د داسې علماو تقلید هم تاسې نه کوئ د شامیزي صاحب تقلید هم تاسې نه کوئ تقلید دا نه مانه ته واضح تقلید د چا نه کوم نو خو ته خپله په دا استاذ بسې زه خو له هغه دی او استاذ هېڅ شی هم نه دی زده نو طالبانو کې په دې کې فکر وکړئ موږ یو کار نه خدای دې داسې په دې پوه کې کتابونه وګورئ ملایانو موږ د چا په ضد خبره نه کوو او دا د دعوت طریقه هم نه ده د دعوت طریقه هم نه ده چې موږ د چا په ضد خبره وکړو دلته موږ سبقان وایو په سبق کې مسله راځي چې وایو نو هغه دا د موږ ته دا دعوت تر کوو چې مسلې موږ ګورو خو چې په ځای پوه سو قسم په الله که موږ دغه ته وګورو په دغه شپه د شپې به اعلان کوو ستا دلایل داسې وي د ویلو نه ستا دلایل د کړلو نه د ټولو علماو په ضد دي د مذهب په ضد دي د ټولو داسې عوالم هم طالبان په پسې دي شاګردان په پسې دي چې د نړۍ د امام صاحب دغه د لیپتاوي سره ټولې کتاب رد کړی دي ټولې کتاب یې بد ویلي دي او په دې شام پسې دي چې د ټوله نړۍ هر څوک د امام صاحب غټ ملا دی پر هغه دی لګېدلی دي په نامه یې ښکنځل ورته کړي دي په نامه یې بد ورته هغه هم شاګردان لري په هغه هم پسې دغه نو څنګه عقل دی دا نو څنګه هوښیار دی دا څنګه انسانیت دی زه خپل شاګرد ته وایم چې زما سره یوه دا زما سره دلته کښېنه ولاړېږه په خبرو کې پارچا کې د داسې علماو هغه ببدي که تاسې په ټوله زموږ سوار ویدل ساري په خلاصو چې هغه دا غټ
موږ مولانا فرید صاحب موږ استاد کړي بلزات ما استاد کړي بلواسطه مې بلزات مې دغه په پښتون استاد کړي لیکن موږ هغه استاد یاد و چې موږ وای دا مسله غلطه ده نو سړی په غلط کې دی چا تقلید نه کوي د امام صاحب تقلید موږ نه کوو جنیاورو ته خپل په استاد هغه یو داسې استاد دی چې شی زدام نه دی توري سم سره جنگ ولای دغه سن سره ولته په پسې ګرد مو خراب کړی نو خو ته سم نو کې عقل ولري طالبانو زمانه ما په مامو پسې کې زما دغه شاګردان بس چې عبدالله داسې ځای نشته چې زما شاګردان نشته هغه ځای په ډک نه دي زه دې ته ضرورت نه لرم نو دغه کارو ته ضرورت لرم ولې شاګرد ماته شی نه راکوي زما شی غواړي نو زما شی غواړي ډېر ماته څه پیدا کوي چې پاته څه پیدا کوي نو خدا ده ته چې راولا کسي ته چې دغه خپل فکر وکړي خپل واک ته راواوړي غلطیا ته م راوړي د خدای په لیاس ستې څه وایي دا کار موږ په طریقه د دعوت درته وایي ته چې وګورئ پوښتنه وکړي بل ما ورته درته وویل چې زه تبلیغي نه یم یعنې تبلیغ ته نه یم تللی تر اوسه پورې ما شروزاله په تبلیغ کې نه ده کټ کړې نور خو لا پسې پرېږده نو خو ما نه تبلیغي یو ډله ده زما څه پوښتنه کېږي د بریالویانو ډله کېږي یقیني اکثر یې مشرکان دي د سیفیانو ډله کېږي یقیني اکثر یې مشرکان دي اکثره د شرک دعوی کوي اکثره د شرک خبرې کوي دا یقیني ده دغه وابیان موږ وابیان لکه زموږ و دین ته زموږ و مذهب ته چې خطر دی تر وابیانو ډېر خطر بریالویانو سیفیان دي ډېر دغونه لس چنده واره خطر دی د مماکدې ته خطر دی معامل ته هغه خو لا په عقایدو کې ډېر کمې عقیدې دي چې د وابیانو زموږ سره مخالفې دي ډېرې کمې او په احکامو کې سره مخالفې خیر خو هغه موږ نه تاییدوو هغه موږ را دې پسې اخو بل د هغو په سر کې شیخ ابن تیمیه شته شیخ الاسلام فقط هغه دا دی چې تفردات لري تفردات یې موږ نه منو وابیان یې تفردات مني تفردات یې موږ په دا ځای کې پر وابیانو رد کوو ستاسې په راز کې څوک دی ستاسې په راز کې ته یاد کوي ته یاد کوي خو هغه دغه شیشې وي چې بارور شوی د مځکې تر اسمانه ابدال علم لري ابدال وایي د اووم مځکې د اووم اسمانه تر مځکې یوازې د علم لري دا علم غیب دا د ابدال نو د غوث علم خو تر دې زیات دی د رسول خو هم تر دې زیات دی خدای پاک ته هېڅ شی بل نو سپېدا تر خدای دوی ډېر علم لري دا څه شی عقیدې دي په دغه تش په سیاست دا مو استادان دي نو خو ته چې نو کوي فکر وکړي خپل عقیده سمه کړي موږ ته څه تاوان کوي اشتهار څه کوي سړی په خلاصېږي او دغه څه کوي او که د ښځې سم چندانې شی به نه خو هغه خبره هم نه ده خدا نه ده خو د دعوت خبره ده دوام خبره نه ده یوه شی لا نه ده بس ما چې دغه موږ وایي چې ته چې واک ته وګوري خپل شاګردان ته هم وایي موږ چې په دوره خو څه کوي چې په تخصص کې م فارغه کړي دي یو کال په والله که پوه شتو کې ما پاته سوی چې ما ټول عمر ته زما تقلید به نه کوئ که ولاړه زما مسله م دلته زما تر مخه لیکلې وه وروسته درته معلومه شو چې دا زما رقم نه وه ام به بلکل په تحقیق چې نه وړئ دا مطلق به زما تقلید نه کوي دا زموږ هغه اخري وصیت دی پر هغه هم درته زاري خدای ته کوو چې الله ستا د قرآن په شرافت ستا د رسول په شرافت موږ ته نور هم توفیق راکړه هدایت راکړه چې دا خودبیني و انانیت و دا شان مو د ذهن څخه ولاړ شي والله سبحانه